د القصص مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 28مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 88 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 78 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. کوم شتمنی چې الله تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپله برخه مه هېروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه. الله فساد کوونکي نه خوښوي. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون ویل دا هر څه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله له ده نه مخکې ډېر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. یوه ورځ هغه یعنی قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره یې وویل کاشکې زموږ هم همغه څه وایې چې قارون ته ورکړی شوي دي. دی خو د لویې برخې خاوند دی. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خو کوم کسان چې د علم خاوندانو هغو وویل خواشیني ده ستاسې په حال باندې. د الله ثواب د هغه چا لپاره ډیر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نه ورکول کیږي مګر د صبر خاوندانو ته. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننویست. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای او نه هغه خپله مرسته په خپله وکړای شوه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اوس همغه خلکو چې پرونی د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس مونږ هیره کړې وه چې الله له خپلو بندګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته چې خوښه شي پرې تنګوي. که الله پر مونږ احسان نه وای کړی نو مونږ به یې هم په ځمکه کې ننویستلي وو. افسوس زمونږ په یاد پاتې نه شوه چې کافران فلاح نه مومي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هغه د آخرت کور خو به موږ د هغو خلکو لپاره مخصوص کړو چې په ځمکه کې خپله لویي نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. څوک چې له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره له هغې نه زیاته ښه نیکي ده او څوک چې له بدۍ سره راشي نو د بدو عملونو سرته رسونکو ته به همغسې بدله ورکړی شي لکه څنګه چې عمل کوو. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ای پیغمبره باور ولره چا چې د دې قرآن مسؤلیت پر تا اچولی دی هغه یو ډیر ښه عاقبت ته ستا رسونکی دی. دغو خلکو ته ووایه چې زما رب ښه پوهیږي چې له هدایت سره څوک راغلی دی او په ښکاره ګمراهۍ کې څوک اخته دی. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ته هیڅکله د دې خبرې هیلهمن نه وې چې پر تا د کتاب نازل کړی شي. دا خو محض ستا د رب په مهربانۍ سره پر تا نازل شوی دی نو ته د کافرانو ملاتړ مه کیږه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. او داسې د هیڅکله ونشي چې د الله آیاتونه چې کله پر تا باندې نازل شي نو کافران تا له هغو څخه راواړوي. د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه او هیڅکله په مشرکانو کې مه شاملېږه. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. او له الله سره کوم معبود مبله له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. د هغه له ذاته پرته هر شی هلاکېدونکی دی. فرمان روایی د همغه ده او د همغه لوري ته تاسې ټول ورګرځېدونکي یاست.